بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي سره در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو، په دې چینل کې تاسو کولی شئ ټول درسونه مو در سره مخته بوځئ. ځئ په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلی لستو ته. ټول پلی لستونه به درته راشي. پښتو باندې درسونه وایي، دري باندې درسونه وایي، ټول درسونه مې ساینسي مضامین، د کنکور مضامین، انداز ریاضیات ټول موجود دي. ټول کولی شئ چې در سره وګورئ او نور ملګرو ته هم وړاندیز کړئ. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د اشعار کسرونو باندې کار کوو چې موږ او تاسو آخري عملیه دا کار کړه چې متوالی کسر څنګه عام کسر ته وړو. او تاسو په دې پوهیږئ چې متوالی کسر کې شاګردان څومره مشکل لري، څومره مثلا د ورسره سوالونه باندې په سختۍ باندې حلوي، او کله چې ورته اشعار کسر راشي هغه سوال همغلته پرېږدي. نو دې لپاره موږ او تاسو راغلو چې یو خاصه ویډیو فقط د دې لپاره جوړه کړو چې متوالی کسرونه کله چې څلورګونې عملي یعنې جمعي، تفریقي، ضربي، تقسیمي دا سره موږ حل کړو. ساده او لنډه طریقه ده ګران زده کوونکو. کله چې موږ او تاسو ته متوالی کسرونه راکول کېږي او وایي چې جمعي کوي، تفریقي کوي، ضربي کوي، تقسیمي کوي، نو تاسو به یو کار به فقط کوئ. هغه کسرونه به راخلئ او عام کسر ته به یې اړوئ. کله چې عام کسر ته واړه، عام کسر خو خپل ده، نو هغه مخکې ډېر پې کار کړی دی، هغه هم ښه زده کړی ده، نو هغې غوندې به کسر حل کړي، سوالونه به حل شي. ما هلته په تخته کې درته بعض سوالونه لیکلي چې څلورګونې عملي دي، همدا به اجرا کړو. انشاءالله دې سره حتما تاسو د متوالی کسر ټول مشکلات حلېږي. راځو ګران زده کوونکو لومړۍ برخې ته. اوله برخه د جمع عملیه ده، یعنې جمع ته راځو. د جمع برخې ته جمع دوه متوالی عددونه یې راکړي، موږ تاسو ته وایو چې جمع کړو. موږ یې راسو چیش ته وړو؟ عام کسر ته وړو. نو دوه صحیح لیکو، دوه 9 پر 100 ده، 9 ده. جمع دلته عدد چې ده 9 څلوېښت منفي څلور لیکل چې څلور ترې ترفیقېږي، غیر متوالی پر 90 راځي. په دې چې دا متوالی ده او دا غیر متوالی 90 شو. نو دلته دا 9 د 9 سره خلاص شو. دوه جمع څو راځي؟ یو راځي چې دواړه جمع شي نو 3 کېږي. جمع دا دواړه 15 څلوېښت پر 100 شو 90 شو. اوس یو 15 څلوېښت، دوه 15 څلوېښت، یعنې 3 جمع یو پر 100 کېږي 2. 3 2 شپږ، شپږ جمع 9 پر 100 شو. 9 پر 2 زموږ او تاسو د سوال ځواب شو، او سوال ځواب راووته. همداسې بل سوال ته راځو. دا هم ده متوالی کسرونه دي، عام کسر ته به یې واړوئ. 4 پر 9 جمع 3 پر 9 جمع 2 پر 100 9 چې عام کسر زموږ زده مخرجونه برابر دي، یو مخرج نیسو، صورتونه جمع کوو. 4 جمع 3 جمع 2 ټول کېږي 9 پر 9. 9 د 9 سره اختصار شو، ځواب څو راووت؟ یو. د عملي جمع عملي دغسې موږ او تاسو شی کوو، اجرا کوو. نور سوالونه مې تاسو حلوئ، کوم ځای کې چې مشکل و هغه بیا در سره حل کړئ، تر څو هغه پورې کار کوئ چې زده شوی مې وي. کوم ځای کې چې بیخي پوه نه شئ بیا ما ته راولئ که زه درته حل کړم. دا سوال هم حلوو ګران زده کوونکو. دا تفریق عملیه ده ګران زده کوونکو. ګورئ چې دوه متوالی عددونه یې راکړي او تفریقه یي راباندې. نو موږ وایو چې 2 تقسیم پر 100 ده 9 یعنې 2 9 ورکوو، او منفي 9 تقسیم پر 100 ده 9. اوس به مخرج مشترک 9 ونیسو، دواړه عددونه به تفریق کړو. 2 منفي 9 صحیح ده. اوس یو دې ته ورکړه 12 12 نه چې 9 لاړ شي 3 پاتې کېږي، او دلته شو شپږ پاتې، شپږ نه 3 لاړ شي 3 پاتې کېږي. 3 پر 100 ده 9. او دا د اختصار وړم د ګران زده کوونکو وایي چې یو 33 او 3 33، یو پر 100 راځي، یو پر 3 د سوال ځواب شو. دا هم د تفریق عملیه ده. 9 پر 9 لیکو، او دا بلې 4 پر 9 لیکو ګران زده کوونکو. مخرج مشترک به ونیسو 9 و منفي 4 کېږي 3 3 پر 9 ګران زده کوونکو اختصار شو، یو پر 100 شو، یو پر 3 د سوال ځواب راووته. همداسې راځو دلته ګران زده کوونکو دې برخې ته. دا د ضرب عملیه ده، یعنې ضرب کوو. دلته موږ او تاسو دا عدد لیکو 1 پر 100 لیکو 100، 1 پر 100 ضرب ده 3 صحیح، شپږ پر 100 ده، شپږ پر 9. اوس 1 پر 100 پخپله دا پخپله لیکو. وبخښئ دا 9 ده، ولې چې متوالی کسر و 9 لیکو 9، او دا د 9 په 3 کې د 22 او 22 او شپږ چې ده هغه 33 کېږي. 33 تقسیم پر 100 ده 9. اوس به اختصار وکړو، وایي چې یو 9 او دلته به 9 وایي یو 33 او دلته 3 33، یو مثلا 3 3، نو ځواب د سوال څو راوځي؟ 3 راوځي، او 3 د سوال ځواب شو، خلاص شو. دې سوال ته به راشو ګران زده کوونکو. عام کسر ته به 9 پر 10 لیکو، دا به ولیکو 15 پر 9 به ولیکو. د تقسیم ضرب عملیه ضرب ځو، 9 د 9 سره لاړه، یو 15 2 15، یو پر 6 یو پر 2 د سوال 6 شو، ځواب شو. راغلو څلورم عملیې ته، تقسیم ته. د تقسیم سوال یې هم حلوو، د ترې نه ډارېږو. سوال چې راکول شو راسنې عام کسر ته اړوو. نو دا سوال چې واړوئ 4 2 څلوېښت پر 9 به ولیکئ. دا چې اړوئ 3 پر 9 به ولیکئ. لرې په لرې، نږدې په نږدې کې به ضرب کړئ. 2 څلوېښت ضرب د 9 او 3 ضرب د 9. اوس به یې ضرب کوئ، ولیکئ یو 9 او دا به 11 9 ولیکئ. یو 3 او دا به یو 3 دې ته ورکئ. 12 کېږي 4 3، 14 پر 100 شو، 14 پر 11 د دې سوال څه شو؟ ځواب شو. عددي تقسیم شو. دا د همداسې لیکلو، مثلا 12 پر 9 او دلته لاندې ولیکو 4 پر 9. لرې ضرب لرې، 12 ضرب 9، نږدې ضرب نږدې، 4 ضرب 9 صحیح شو. دلته به وشږي یو 4 3 4 به ولیکو، یو 9 یو 9 یو 11، نو 3 پر 11 د دې سوال څه شو؟ ځواب شو. دغسې کولی شو ګران زده کوونکو چې د متوالی عددونو څلورګونې عملیې مخته بوځو. هیله ده چې دا درس مو زده کړی. اوس به تاسو چېرته چې متوالی عدد ګورئ
جمع وي که تفریق وي که ضرب وي که تقسیم جاری کې به نه سوال به راسره حلوئ تر څو چې تمرین وکړئ درس هم نه زده کیږي نو تاسو تمرین وکړئ او زه به لاړ شم بل درس ښه وخت ولرئ په مخه.